څوک چې په هغه وخت کې ژوندي و د نبي علیه السلام په وخت کې په هغوی باندې فرض وه چې د نبي علیه السلام دفاع وکړي. په موږ او تاسو باندې سره کم فرض ده. اوس خو نبي علیه السلام زموږ او تاسو په منځ کې نشته. نبی علیه السلام وفرمایل الدین النصیحه، دین دا عبارت ده له څه شي نه؟ له خیرخواهۍ نه. یعنې زمونږ دین دا د خیرخواهۍ دین. همیشه لپاره به چاته ضرر نه رسوم، همیشه لپاره به چا پښې نه وهم، همیشه لپاره به هیڅ مؤمن مسلمان ته تکلیف نه رسوم، بلکې د تل لپاره به دا فکر ما سره چې څنګه یو مسلمان سره د خیر اراده وکړم، څنګه هغه ته ګټه ورسوم. نو دلته خپل صحابه کرام راولګېدل او وی فرمایل چې د چا لپاره دا نصیحت ده؟ نبی علیه السلام جواب ورکړ لله، د الله لپاره. فرضاً یو پاچا بیخي کافر شو، د یو مسلمان ملک پاچا د یو دم کافر شو، یا داسې کارونه وکړو چې سراسر کفر دي. که یو پاچا فرضاً ښه انسان وي، نو خو موږ تاسو ټول باید د هغه طرفداري وکړو، هغه ته باید دعا وکړو. دا د هغوی په موږ باندې حق ده. صحیح ده که نه؟ دعا ورته وکړو چې الله جل جلاله ورته هدایت وکړي، الله جل جلاله یې نیکسالي کړي، الله جل جلاله یې په سمه لاره باندې روان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله وم نمبر حدیث شروع کوو. د دې حدیث عنوان ده النصح من اصول الاسلام، یعنی نصیحت او خیرخواهی. یو چاته نصیحت کول کنه، یا یو چا سره اخلاص کول، یا د چا خیرخواهی لټول، دا هم د اسلام له اصول څخه ده. یعنی د اسلامی اصول دي کنه، اسلامی اخلاق دي. نصیحت کول یا د چا خیرخواهی لټول دا هم یو اسلامی اصل ده، یو اسلامی اخلاق دي. عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه، دا یو صحابي ده، دغه نوم ده. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وای نبی علیه السلام یقینا دا خبره کړې ده، الدین النصیحه، دین دا د نصیحت نوم ده، دین دا د خیرخواهی نوم ده. دین وای نصیحت ته او خیرخواهی ته او اخلاص ته. قلنا، نو موږ پوښتنه وکړه، لمن، د چا لپاره ای د الله رسوله؟ قال، نو ویل نبی علیه السلام لله، د الله لپاره، ولکتابه، او لپاره د قرآن شریف، یعنی د الله د کتاب، ولرسوله، او لپاره د پیغمبر علیه السلام، ولائمة المسلمین، لپاره د مشرانو د مسلمانانو، وعامتهم، او لپاره د عام مسلمانانو. اوس راځو د دې حدیث وضاحت کوو. دا حدیث په مسلم شریف کتاب کې راغلی ده او د امام هم له هغه کتاب نه را نقل کړی. نبی علیه السلام وفرمایل الدین النصیحه، دین دا عبارت ده له څه شي نه؟ له خیرخواهۍ نه. یعنې زمونږ دین دا د خیرخواهۍ دین ده. زمونږ دین دا د اخلاص دین ده، چې د بل چا لپاره به د خیر اراده کوي، د بل چا لپاره به خیر غواړي، خیرخواهي به غواړي که نه؟ د بل چا لپاره به شر نه غواړي او د بل چا پښې به نه وهي، بلکې د نورو خلکو د ترقي فکر به کوي، د نورو خلکو د خیر فکر به کوي، نورو خلکو سره به د اخلاص مظاهره کوي. صحیح ده که نه؟ دې ته وایي الدین النصیحه، یعنی دین دا د خیرخواهي نوم ده. دین چې راغلی د دې په خاطر باندې چې اول موږ ته خیر راورسي او بیا موږ داسې لاره باندې روان کړي چې په هغه کې نورو خلکو ته هم زموږ نه خیر ورسیږي. صحیح ده؟ یعنی دین راغلی د دې په خاطر ده چې سراسر په موږ کې خیرخواهي راولي. خیرخواهي یعنی یو مسلمان ته خیر غوښتل. صحیح ده؟ دا هغه لوی ښایسته صفت ده. قسم ده که چېرته په موږ کې راغی، بس موږ به دا ټولنه آباده ټولنه وګورو، په دې ټولنه کې به هېڅ قسمه ستونزې ونه ګورو. خیرخواهي څه ته وایي؟ خیرخواهی ته دې ته وایي، نبی علیه السلام په یو بل حدیث کې هم دې ته اشاره کړې ده. وایي دې ته وایي خیرخواهي چې ته د بل مسلمان لپاره هغه څه خوښ کړې کوم چې د خپل ځان لپاره خوښ کړې. داسې نه دي ویلي چې د بل مسلمان لپاره ښه خوښ کړې. صحیح ده که نه؟ داسې هم ویلی شو، خو لیکن له دې نه هم بهترینه خبره، ډېره قوي خبره نبی علیه السلام کړې، د بل مسلمان لپاره داسې څه خوښ کړې کوم چې د ځان لپاره خوښوي. خپل ځان لپاره څوک شر خوښوي، خپل ځان لپاره څوک تاوان خوښوي، خپل ځان لپاره څوک ظلم خوښوي، هېڅ هم نه خوښوي. هر ټول خیر د خپل ځان لپاره خوښوي. نو نبی علیه السلام هم دا خبره کړې
چې تاسې د نورو خلکو لپاره هغه څه خوښ کوئ چې د خپل ځان لپاره یې خوښوئ. صحیح ده؟ نو یو صحابي هغه د نبي علیه الصلاة والسلام سره عهد کړی چې زه به په الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړم. دا معاهده یې ورسره کړې وه. صحیح ده که نه؟ او په دې باندې یې ورسره وعده کړې وه چې زه به د نورو خلکو مسلمانانو سره د خیرخواهي فکر لرم. همیشه لپاره به چاته ضرر نه رسوم، همیشه لپاره به چا پښې نه وهم، همیشه لپاره به هیڅ مؤمن مسلمان ته تکلیف نه رسوم، بلکې د تل لپاره به دا فکر ما سره چې څنګه یو مسلمان سره د خیر اراده وکړم، څنګه هغه ته ګټه ورسوم. صحیح ده؟ نو ډېر داسې احادیث راغلي دي چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې موږ مسلمانان باید د یو بل خیرخواه واوسیږو. نبی علیه الصلاة والسلام لنډ حدیث ویلی، خو ډېر مهم حدیث چې دین عبارت ته له څه شي نه؟ څه شي نه؟ نصیحت. دین عبارت ته له اخلاص، دین عبارت ته له خیرخواهۍ نه. نبی علیه السلام چوپ شو. قلنا لمن، صحابه کرام وایي موږ له نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا خیرخواهي د چا لپاره؟ ګوره نبي علیه السلام به لنډه جمله وویلې، بیا به چوپ پاتې شو. کولی شو نبي علیه السلام اول هم دا خبر واضحه کړي که نه، الدین النصیحه لله ولکتاب، خو دا ډېره جالبه نه راتله. نبي علیه السلام به لنډه خبره وکړه، بیا د دې په خاطر چې د خلکو توجه ښه راواوړي، د دې لپاره چې هغوی ته جالبه تمامه شي، د دې لپاره چې نبي علیه السلام د دې خلکو شوق هم معلوم کړي که نه، چې دوی هم څه غواړي که نه غواړي. دوی غواړي چې نور په دې خبره پوه شي او اضافي معلومات او که نه غواړي. دې سره دوی لیوالتیا لري او که نه لري، جذبه لري او که نه لري. صحیح ده؟ نو د دې په خاطر نبي علیه السلام اکثره وخت داسې پوښتنه کوي کله ناکله او بیا چوپ پاتې کېږي. نو دلته خپله صحابه کرام راولګېدل او ویې فرمیل چې د چا لپاره دا نصیحت ده؟ نبي علیه الصلاة والسلام جواب ورکړ لله، د الله لپاره، خاص د الله لپاره دا نصیحت ده. یعنی اول چې نصیحت او خیرخواهي شروع کېږي دا له چا نه شروع کېږي؟ له الله نه شروع. الله سره خیرخواهي څه معنی؟ د دې مطلب دا ده چې د الله جل جلاله په وحدانیت باندې به ایمان لري، الله جل جلاله به یو ګڼي، دغه سره به اخلاص کوي. موږ ویل چې دا نصیحت د اخلاص په معنا باندې ده که نه، مخلص به اوسېږي، خاص او یوازې د الله جل جلاله لپاره به څه کوي؟ عبادت وکړي. او هغه احکامات چې الله جل جلاله ته واضح کړي دي په هغه باندې به له زړه نه د زړه په مینه باندې به په هغه باندې څه کوي؟ عمل به ورباندې کوي او هغه به مني. صحیح شو که نه؟ بیا نبی علیه السلام ویلي ولی کتابه، او د الله جل جلاله کتاب سره هم اخلاص کول، دې ته وایي دین. صحیح شو؟ د الله له کتاب سره دې کې نور کتابونه هم راځي کوم چې الله جل جلاله را نازل کړي دي. صحیح ده؟ نو د الله له کتاب سره موږ تاسو څنګه اخلاص کولی شو؟ هغه په دې ډول باندې چې دا کتاب په صحیح توګه باندې زده کړو، لوستل یې صحیح توګه باندې زده کړو، او بیا ورباندې عمل هم وکړو، د دې قرآن نه دفاع هم وکړو. صحیح شوه؟ د دې قرآن تلاوت هم وکړو څومره چې زموږ وس رسي، او دا قرآن نورو خلکو ته هم وروښیو. زموږ ستاسو ژوند په هغه وخت کې بهترین ژوند کېدلی شي چې خپله هم د قرآن نه خبر واوسېږو او زموږ اولاد هم د قرآن نه خبر واوسېږي. د دې قرآن شریف په موږ او تاسو باندې دا حق ده چې دا قرآن شریف باید زده کړو، په دې باندې باید عمل وکړو، له دې نه دفاع وکړو، طرفداري وکړو. څوک چې قرآن شریف باندې اعتراض کوي له هغه نه دفاع وکړو، د هغه جوابونه وکړو. صحیح ده؟ او دا قرآن باید موږ خپلو اولادونو ته او خپلو خپلوانو ته ورسو. ولرسوله، او دا دین نصیحت ده، دین اخلاص ده د چا لپاره؟ د رسول د الله جل جلاله لپاره، د الله د پیغمبر لپاره هم. ولې دا نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته رالیږل شوی که نه، د یو بهترین انسان. موږ تاسو باندې د هغه حق دا ده چې باید په هغه باندې ایمان ولرو، له هغه سره محبت وکړو، له هغه نه دفاع وکړو، د هغه طرفداري وکړو. څوک چې په هغه وخت کې ژوندي وو د نبي علیه السلام په وخت کې، په هغوی باندې فرض وه چې د نبي علیه السلام دفاع وکړي. په موږ او تاسو باندې سره کم فرض ده. اوس خو نبي علیه السلام زموږ او تاسو په منځ کې نشته که نه؟ په موږ او تاسو باندې څه شی فرض ده؟ په موږ او تاسو باندې فرض ده چې د هغه له خبرو نه، د هغه له سیرت نه، د هغه له احادیثو نه دفاع وکړو. څوک چې په احادیثو باندې نیوکه کوي یا اعتراض کوي باید د هغه جواب وکړو. باید د نبي علیه السلام سنت عام کړو، خلکو ته ور وپېژنو، تر څو خلک له نبي علیه السلام وپېژني، له هغه نه خبر واوسېږي، هغه ته خپل ځان لپاره الګو وګرځي او د نبي علیه السلام تابعداري وکړي. صحیح ده انشاءالله؟
ولأئمة المسلمین. نبی علیه السلام فرمایي چې دین دا نصیحت ته، خیرخواهي ده، اخلاص ده د مؤمنانو د مشرانو لپاره. زموږ ستاسو چې مشران دي که نه، مشران په دوه ډوله دي. یو هغه دي چې پاچاهان دي، وزیران دي، او بل هغه مشران دي چې علما دي. موږ تاسو باندې اسلام دا خبره موږ تاسو ته کړې چې باید تاسو د دوی لپاره د تل لپاره خیر وغواړئ. تل لپاره باید تاسو مخلص اوسئ د دوی لپاره. صحیح ده؟ د دوی باید هیڅ وخت کې پښې ونه وهئ. د دوی په خلاف تبلیغات باید ونه کړئ. دوی ته باید جنجالونه ونه ګورئ. د دوی مقام باید د خلکو په سترګو کې راکم نه کړئ. صحیح شو؟ د دوی په وړاندې باید بغاوت ونه کړئ، جنګونه ونه کړئ، بلکې تاسې باید د دوی لپاره خیر غوښتونکي انسانان وګرځئ. دا مشران په موږ تاسو باندې دا حق لري. صحیح ده که نه؟ دغه مشران چې پاچاهان دي، موږ حتی کولی شو چې د هغوی تر شا منځونه هم وکړو. هغوی سره باید بیعت وکړو. د هغوی په خلاف کې کنځاوې کول، خلک راپارول او جنګونه کول دا اسلامي کار نه ده. صحیح ده؟ که یو پاچا فرضاً ښه انسان وي، نو خو موږ تاسو ټول باید د هغه طرفداري وکړو، هغه ته باید دعا وکړو. دا د هغوی په موږ باندې حق ده. صحیح ده که نه؟ دعا ورته وکړو چې الله جل جلاله ورته هدایت وکړي، الله جل جلاله یې نیکسالي کړي، الله جل جلاله په سمه لاره باندې روان کړي، الله یې د سمو کارونو توفیق ورکړي او هغه کارونه نیمګړتیاوې چې دوی کې دي الله له هغوی نه هغه ختمې کړي. نو دا د مشرانو په موږ تاسو باندې حق ده. فرضاً یو مشر ده، هغه بد عمله ده، یا ظلم کوي، یا بې انصافي کوي، یا ستا مال اخلي، یا بل کوم غلط کار کوي، نو په دې وخت کې ستا فرض دا جوړېږي چې ته باید نصیحت ورته وکړي. صحیح ده که نه؟ او نصیحت هم په پټه باندې، په سمه طریقه باندې، داسې طریقه باندې چې هغه جوړونکې طریقه وي، تخریبي طریقه نه وي، ورانونکې نه وي. بعضې خلک دي که نه چې خلک راپاروي که نه، او جذبې دي او غصې دي او په خلاف باندې کنځاوې دي او مردباد او دا دي او هغه دي که نه. دا اسلامي فکر نه ده. که چېرته موږ غواړو چې زموږ پاچاهان، زموږ مشران سم شي، دعا باید ورته وکړو، په سمه طریقه باید هغوی ته دعوت ورکړو، په سمه طریقه یې پوه کړو. که څوک نشي ورسېدلی که نه پاچاهانو پورې، هغوی باید څه وکړي؟ هغوی باید هغه خلکو ته نصیحت، د خپل پیغام، خپل دعوت ورسوي کوم چې پاچاهانو سره تعلق لري، کوم چې پاچاهانو ته ورځي، مشرانو ته ورځي، له هغوی سره باید سړی وګوري. نو په دې طریقه سره به انشاءالله موږ تاسو خپل مسؤلیت ادا کړی وي. همداسې ده که نه؟ خو که چېرته موږ تاسو راولګېږو، فرضاً یو پاچا بیخي کافر شو، د یو مسلمان ملک پاچا ده یو دم کافر شو، یا داسې کارونه وکړو چې سراسر کفر دي. صحیح شوه؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسې به د پاچاهانو خبرې منئ که نه، او د هغوی اطاعت به کوئ، مګر دا چې د هغوی نه صراحتاً کفر څرګند شي، راښکاره شي، نو په هغه وخت کې به تاسو باندې اطاعت نشته. صحیح ده که نه؟ په هغه وخت کې هم بیا به ته داسې نه کوې چې هر یو بس راجګ شي او پې ورمنډه کړي چې پاچا کافر شوی ده پې ورځه او جنګ او ډز و ډوز شروع شي. نه، د یو مسلمان په حیث باندې موږ تاسو باید فکر وکړو چې د ده په مقابل کې ودرېدل او جنګ کول، په دې کې ډېر خیر ده، او که نه په همداسې چوپ پاتې کېدلو کې ډېر خیر. نو دا لوی علما دا فیصلې په هغه وخت کې کولی شي. صحیح ده که نه؟ په هغه وخت کې لوی علما، خیرخوا علما، پوی علما دغه فیصلې کولی شي چې اوس د دې پاچا سره موږ څه وکړو. ها، که چېرته یو پاچا راولاړېږي، یو مشر راولاړېږي او تا ته په ناروا شي باندې عمل کوي، امر کې درته کوي چې دغه ناروا کار ده دا ته وکړه، نو په هغه وخت کې نبي علیه السلام فرمایي چې بیا به د مشر خبره نه منئ. صحیح ده که نه؟ نور د مشرانو چې کومې صحیح خبرې دي او ښې خبرې دي هغه به څنګه کوئ؟ هغه به منئ. تاسې پوه شوئ انشاءالله. وعامتهم، او دین دا نوم د خیرخواهۍ د لپاره د عامو مسلمانانو، یعنی دا دین چې راغلی د دې په خاطر باندې چې عامو مسلمانانو ته خیر ورسېږي، د دې په خاطر باندې چې عام مسلمانان یو تر بله د خیر اراده وکړي، یو بل ته د خیر او د مرستې لاس ور اوږد کړي، د یو بل نه دفاع وکړي، یو بل سره ودرېږي، یو بل سره مرسته وکړي. صحیح شوه؟ که څوک مریض وي، که یتیم وي، که کونډه وي، که نور ټولنیز کارونه وي، صحیح شوه که نه، نورې چارې وي، دا ټولې په دې کې راځي چې مسلمان باید په دې کې خپله ونډه واخلي او د نورو ورونو تر څنګ باندې ودرېږي. دین موږ تاسو ته دغه خبرې کوي. صحیح ده؟ نو دین دا د اخلاص نوم ده لپاره د عامو مسلمانانو. عام مسلمانان به ته داسې نه پرېږدي، ته به ورسره په خیر او ښېګڼه کې ورسره شریک واوسېږي، ځان به یو طرف ته ګوښه کوې نه که نه،
بعضې خلک وایي که نه هر څوک خپل قبر ته روان دي. صحیح ده چې هر څوک خپل قبر ته روان دي، خو ته هم خیر غواړې که نه د نورو خلکو لپاره. صحیح ده چې یو نفر ګورې صراحتا دی په ناروا کې ګیر ده او ګناهونه کوي، ته به څه نه ورته وایې؟ څه به نه ورته وایې؟ ورته وایه به که دا د هغه حق ده چې ته باید یو ښه لارښوونه ورته وکړي، یو نصیحت ورته وکړي، که غلط کار کوي ترې رامنې کړي او که سم کار کوي ورته تشویق کړي، نور یې هم وهڅوي. په دې سره به انشاءالله موږ تاسو سالم انسانان جوړیږو او زموږ ستاسو ټولنه به هم مکمله او سالمه انشاءالله ټولنه جوړیږي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي چې د یو بل د خیرخواهۍ فکر وکړو او یو بل ته کنده ونه باسو، د یو بل د خیر سوچ وکړو، د یو بل د مرستې سوچ وکړو، د یو بل د طرفداري، د یو بل څخه د دفاع فکر وکړو، نو په دې سره به انشاءالله موږ تاسو ټول پرمختګ کوو او ټول به راولاړېږو. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.